بریکینګ نیوز تاسو له درکومه سپیشلی د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې کوم روان جنگ دی، کومه شخړه ده، د هغې په اړه باندې چې کوم اهم اتنټیک نیوز اپډیټس دي هغه تاسو سره شریکومه. لہذا ویډیو سکیپ کوئ مه، خامخا را سره وګورئ او دا زموږ نوی د پښتو ژبې چینل دی، په دې کې به موږ تاسو له اتنټیک تجزیې معلومات او خبرونه راوړو. لہذا دا چینل سبسکرایب کړئ، آل بټن ور سره هم آن کړئ، انشاءالله موږ به تاسو له صحیح معلومات درکوو. راځو اوس د هندوستان او پاکستان طرف ته. ملګرو، هندوستان په پاکستان باندې تر دې دمه پورې 2 حملې کړلې، یو د میزایل اټیک چې کومه هغې خپل جهازونه راوالوځول او د پاکستان هوایي حدودو ته راوانړول، ځکه چې هغې یېرېده، هغې ته دا پته وه چې دلته د پاکستان آرمي ولاړه ده، بالکل په های الرټ باندې ولاړه ده، او که موږ هلته ور واوښتو نو زموږ بنیاد او بیخ بنیاده موږ باسي تباه کویم. خو لحاظه هغې چې کومه د فرانس کوم جهازونه دي راپیل، د هغې په ذریعه باندې هغې خپل میزایل دی خوا راویسته، ګډ وډ ځایونه پرې ویشته، عام سیویلینز چې کوم دي دا یې ویشته، شهیدان یې کړه، او دعوا یې دا وکړه چې موږ دهشتګرد ویشتل. خو په دې اړه باندې د پاکستان د طرفه چې کومه دعوې شوې وي هغه هم رښتونې ثابت شوې. پاکستان د هندوستان 3 جهازونه، راپیل جهازونه چې کوم دي دا یې کریش کړلي، دا یې راغورځولي. هندوستان په خپله هم د دې خبرې تصدیق وکړو، ویې منله، او د یو راپیل جهاز چې کوم قیمت دی هغه په بلیونونو ډالره دی. د هندوستان پوره لوی نقصان وشو. په دې وخت کې هغه ډېر زیات غوسه دي، خاص کر نریندر مودي چې دا کومه نور ملګري دي د ګروپ په هندوستان کې. په دې وخت کې د بی جے پي چې کوم حکومت دی، بی جے پي پارټي هغه هندوستاني پارټي ده د پالیټکس چې دا د مسلمان نه په هر ځای کې نفرت کوي، دا په آل اوور د ورلډ کې د ټول مسلم خلاف ده او دا انټي مسلم پالیټکس کوي. دا خبره یاد وساتئ، دا د مسلمانانو خلاف سیاست کوي. دا داسې یو پولیټیکل پارټي ده د هندوانو چې دا د آر ایس ایس په نظریه باندې جوړه ده. آر ایس ایس یو پولیټیکل داسې تنظیم دی 1927 کې آی تھنک چې دا جوړ شوی دی، سوري 1925 کې. دا هغه تنظیم دی چې دا د مسلمانانو پر ضد جوړ دی، د مسلمانانو په خلاف جوړ دی، او دوی کوشش دا کوي چې مسلمان کمزوره کی، واپس یونایټډ انډیا جوړه کی وغیره وغیره. داسې خیالات دي د دوی، خو داسې خوابونه دي. خو راځو دی له چې په دې ټیم کې د هغوی میډیا څه وایي، د هغوی حکومت څه وایي. د هغوی حکومت دا کلیم کوي، ګورئ پرون چې کله د میزایلو د اټیک بله ورځ وشو، په دې پسې بیا فورا اوسه پورې چې کوم لیټیسټ ډیټیلز دي نو هغه دا دي. اول خو انټرنیشنل میډیا دا خبر ریپورټ کاوه چې 25 ډرون د پاکستان په مختلفو ښارونو راویشتي دي. خو اوس چې کوم کرنټ اپډیټس دي نو د هغې مطابق خبر دا دی او معلومات دا دي چې 77 ډرونز دا انډیا په پاکستان را خوشي کړلي. د پاکستان ټول ښارونه سپیشلی په پنجاب صوبه کې چې کوم لوی لوی ښارونه دي لکه لاهور شو، ملتان شو، فیصل آباد شو، اسلام آباد شو، او د دې سره سره بیا په صوبه سند کې کراچۍ شو، د کراچۍ سره آس پاس نور چې کوم غټ سیټیز دي، کوم لوی علاقې دي، نو په هغې باندې ډرون راغورځولي دي. 77 ډرونز چې کوم دي دا انډیا راویشتي دي، او هغه ډرون چې د هغې نوم دی هروپ، او دا اسرائیل جوړ کړي. اسرائیل د حماس او د فلسطین او د لبنان په دې جنګ کې دغه ډرونز ډېر زیات استعمالوي، دا یې د اسرائیل نه اخیستي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي نو د هغې په مطابق موږ دا ویلی شو چې څه جاني نقصان پکې دومره زیات نه دی شوی. البته ضرور به پکې شوی، خو د پاکستان میډیا هم هغه میډیا ده، پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی، ادارې دي، هغه تاسو ته پته ده چې هغه پوره حقیقت نه بیانوي. ضرور به پکې نقصان شوی، خو دومره په غټه کچه باندې پکې نقصان نه دی شوی. اوس هندوستان میډیا د هندوستان حکومت هغه وایي چې موږ پاکستان وران کو. کراچۍ د هندوستان نیوي فورس چې کوم دی څه ته چې موږ بحري ځواکونه وایو یا بحري پوځ چې ورته وایو، وایي چې د هندوستان بحري پوځ چې کوم دی نو هغې کراچۍ چې پاکستان یو ډېر لوی ښار دی دا یې ورانه کړله، دماکې پکې کړلې، او اخر یې کراچۍ چې کوم دی نو دا یې اټیک یې پرې وکړو، قبضه یې کړه او پاکستان یې تباه کړو. د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه هم اوس د تېښتې لاره اختیار کړله، بهر ملک ته تښتي. او د دې سره سره سیم منیر د پاکستان د پوځ جردن منیر چې کوم دی په هغه باندې هم دا دعوا کړله، وایي چې لکه هغه اول په بنکر کې په ځمکه کې چارته پټ شوی و، خو بیا د هندوستان پوځ چې کوم دی هغې ګرفتار کو، نیولی دی، اوس د هندوستان د پوځ په حراست کې دی. او د هندوستان د پاکستان پوځ چې کوم دی نو د هغې د آرمي چیف عهده چې ده نو هغه هم اوس بل یو کس ته شمشاد اختر نومي سړی دی هغه ته حواله شوی ده. او په دې وخت کې د پاکستان حکومت چې کوم دی نو لکه هغه ډېر زیات د خطرې سره مخ دی، ځکه د خطرې سره مخ دی چې هندوستان پرې حمله وکړه، هندوستان پرې قبضه وکړه، او پاکستان
نقشه چې دا بالکل د دنیا د نقشې نه ورانیږي. دا د هندوستان موجوده دروغ دي، د ګودي میډیا دروغ دي، او په دې کې سپیشلی بیا په هغو کې یو کس دی چې هغې ته وایي میجر ګورپ آریا. په سکرین به تاسو تصویر ګورئ. دا یو داسې بدکاره انسان دی، دا دومره پیک نیوز مس انفارمیشن سپریډ کوي که نه چې د دې حد نشته. او مال افسوس د هندوستان پر خلکو راځي په عامو عوامو باندې چې دیو به دومره نه پوهېږي چې دومره دروغ او دومره بکواس دی کوي او دا هاوري. البته د پاکستان سچویشن موږ په خپله وینو چې پاکستان په دې ټایم کې ریسنټلی ښه سیف دی، هېڅ مسله نشته، هېڅ ستونزه نشته. خو انډیا چې کوم دی نو لکه دا پیک انفارمیشن، دا مس انفارمیشن ځکه خورئ چې د پاکستان په خلکو کې هم یو قسم پینک کریټ کی. بین الاقوامي سطح باندې هم داسې یو سچویشن، داسې یو نیریټیو، یو بیانیه جوړه کی چې یاره بس هندوستان چې دی دا ډېر مضبوط ملک دی، د دې آرمي مضبوطه ده، داسې او هغسې، او دا خبرې کوي. البته هغوی چې د فرانس نه کوم جهازونه اخیستي وو هغې له پاکستان ایرپورټ څه قسم شکست ورکړو، د هغې جهازونه چې کوم دي راوغورځېدل، په خپله تصدیق وکړو د دې خبرونو. انټرنیشنل میډیا هم باقاعده دا څیزونه ویریفاید کړه. نو دې خبرې مقصد دا دی چې پاکستان چې کوم فورس او کوم طاقت دی، سپیشلی د پاکستان چې کوم ایرپورټس دی هغې چې په کوم شکل کې ریپلای ورکړه هندوستان ته، نو د هغې داسې یقین نه و. په دې وجه باندې هغې په دویم ځل باندې دا ډرون حمله وکړه خپلې غصې سړولو دپاره، په هغې کې هم دوی ناکامه شو. اوس بیا دا دروغ پکې ووي چې په پاکستان د سایډ نه، د پاکستان د طرف نه په هندوستان حمله شوې ده. مقبوضه کشمیر کې سرینګر آس پاس چې کومې علاقې دي، لاین اف کنټرول کوم بارډر چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ دی، د دې خواته چې هندوستاني کومې علاقې دي د هندوستان په کنټرول کې د مسلمانان سپیشلی زیات پاپولیشن د مسلمانانو دی هلته کې. وایي چې دا علاقې شتون دي، د دې سره سره امرتسر نومي یو ښار یادېږي او دا د واګه بارډر په خوا پورې پروت دی. دا هغه ښار دی چې په دې کې زیات سیکان آباد دي، او په دې ټایم کې تاسو ته پاته ده که تاسو ته نه معلومه چې زه درته ووایم سیکان په هندوستان کې هغه پاپولیشن، هغه آبادي ده او هغه کمیونټي ده چې دا په دې ټایم کې د هندوستان د موجوده د نریندر مودي د حکومت دغه د پالیسیانو، دغه د پالیټکس مکمل خلاف دي. څنګه چې په پاکستان کې د بلوچستان خلک د پاکستان د پوج، د آرمي او د اسټبلیشمنټ مخالفت کوي، دغه رنګ هلته کې سیکان د هندوستان د پالیټکس د موجوده حکومت د نریندر مودي مکمل مخالفت کوي. او په دې جنګ کې هم د هغوی نیریټیو او بیانیه ښه واضحه ده چې د پاکستان سپورټ کوي، د پاکستان سره ولاړ دي. اوس هندوستان دا کلیم او دا قسم منفي پروپیګنډا او نیریټیو او دا بیانیه په خپله ګودي میډیا باندې، په هغه میډیا چې هغه مسلسل لګاتار دروغ وایي، بکواس کوي، 24 hours هغې چېرته اتینټیک نیوز نه وایي، خو بس ټول بکواس کوي. هغې دا خبره ځکه کوي د دې مقصد دپاره دا پروپیګنډا سپریډ کوي او دا مس انفارمیشن سپریډ کوي چې سیکان چې کوم دي هغې داسې وګڼي چې یاره بس دا حمله رښتیا پاکستان په موږ وکړه، او دا سیکان چې زموږ په دې وخت کې خلاف دي چې دا د پاکستان مخالفت وکړي، د پاکستان خلاف شو، زموږ سره ودرېږي. البته په هغې باندې د پاکستان آرمي او ډي جي آی ایس پي آر چې کوم سټیټمنټ مخې ته راغی هغه هم تاسو ته به پته وي په میډیا باندې شایع شوی دی. هغه دا ویلي چې دا حمله موږ نه ده کړې او دا د هندوستان یو پیک، یو ناوړه چال دی د پاکستان پر ضد باندې. موږ به ریپلای ضرور ورکوو خو په خپل ټایم، په خپل وخت. اوس راتلونکي کې موږ ګورو چې آیا پاکستان هندوستان ته څه قسم ریپلای او جواب ورکوي، په هندوستان څه قسم اټیک کوي. خو هندوستان چې په دې وخت کې په پاکستان باندې یو طرف ته خو د وسلو، د هتیار، د مزایلو د دې جنګ روان دی، شخړه زیاته شوې ده د دواړو ملکونو ترمنځ. بل طرف ته چې د مس انفارمیشن او د پیک نیوز کم وار پیریډ کې موږ نن سبا اوسیږو چې په دې کې مس انفارمیشن، غلط معلومات او دروغ او بکواس، دا قسم خبرې چې دي دا په ډېر کم ټایم کې ته سپریډ کولی شي، د خلکو ذهن کنفیوز کولی شي. نو په دې وخت کې د هندوستان میډیا په دې کوشش کې هم ده چې د مس انفارمیشن وار د پاکستان خلاف لړاوي، د پاکستان خلاف پروپیګنډا پروپیګیټ کوي. او د پاکستان چې کوم انټلیکچوالز دي په دې ټایم کې، د پاکستان چې کوم میډیا ایکسپرټ دي چې هغه په انټرنیشنل سیاست باندې، په جیو پالیټکس باندې، په صحیح معنو باندې پوهیږي، هغې له پکار دا دي چې په دې وخت کې میډیا له راشي او حقیقت بیان کړي، خپل قوم چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې ګایډ کړي. ځکه چې د پاکستان چې کوم موجوده قامونه دي په هغې کې سپیشلی پښتانه دي،
دغه رنګ نور وغیره مختلف قسم پنجابیانو کې هم داسې ډیر دي، دغه رنګه بلوچستان کې دي، نور دي. پاکستان کې تاسو ته پته چې دا یو ملټي نیشنل ټریټري ده، په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. ډیر زیات خلک چې کوم دي هغه د دې پروپاګاندا ښکار کیږي او زموږ د ملک خلاف یو قسم غلطه پروپاګاندا پروپاګیټ کیږي. لہذا د دې د ایکسپوز کولو دپاره موږ له په وخت باندې پکار ده چې دا کوم مس انفارمیشن وارفیر شروع دی د دې موږ کمپټیشن وکړو او په وخت د دې خلکو سافټویر اپډیټ کړو. که موږ په وخت د دې مخنیوی ونه کړو نو د دې نه مسایل او پرابلمز نور هم سیوا شي. البته دا د دې ټایم کرنټ ریپورټس او معلوماتو چې ما ستاسو مخې ته کېښودل. زه امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خامخا خوښ شوي وي، خو په اخره کې ستاسو د ټولو نه دا ریکویسټ کوم چې تاسو ویډیو خامخا مخې ته شیر کړئ او ضرور موږ سره خپل خیالات په کامنټ سیکشنز کې شیر کړئ. موږ سره ضرور خپل خیالات، خپل نظریات، خپل خیالات چې کوم دی هغه شریک کړئ چې یاره په دې اړه باندې ستاسو څه سوچ دی. آیا زیات په دې دواړو ملکونو کې چې دا کومه ستونزه روانه ده په دې کې زیاته ګناه د پاکستان ده، د هندوستان ده او د دې نتیجه او ریزلټ به څه وي؟ تاسو خامخا کولی شئ چې موږ ته خپل فیډبیک راکئ او دا چینل خامخا سبسکرایب کئ، آل بټن هم آن کئ د راتلونکو نوو ویډیوګانو دپاره چې زموږ او ستاسو ترمنځ دا تعلق، دا رابطه برقراره وي. Thank you very much.